د افغان ټپس درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. د اروپا محکم دا خپرونه مو په اروپا کې د زده کړو د فرصتونو په اړه باندې ځانګړې کړې ده او زموږ میلمه قدرمن استاد ډاکټر صاحب محمد تنها د کابل پوهنتون او په جرمني کې د هانوور پوهنتون استاد دی. استاد ستړي مه شئ. غږ مې سم دی استاد؟ تاسې اورئ؟ ښه استاد، که څه هم تاسې د زده کړو په اړه باندې ډېرې خوارۍ کړي دي، ډېر په فیسبوک کې هم ډېر خلکو ته معلومات ور شریک کړي دي، خو بیا هم ډېر افغان ځوانان هیله لري چې په د اروپا په معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې وکړي، خو ډېر کسان به وړتیا ولري، استعداد به ولري، خو بیا هم دوی ته دغه لارې چارې نه دي ور معلومې. په ځینې هېوادونو کې د دې لپاره ځانګړي دفترونه او یا هم ځینې خلک شته دي، ځینې ارګانونه شته دي چې دوی ته په دې برخه کې مرسته کوي. ما په افغانستان کې داسې څه نه دي لیدلي، نو ډېرو خلکو سترګې تاسو ته وي، نو موږ وغوښتل چې تاسو میلمه کړو، په دې خپرونه کې معلومات ورکړئ او هیله لرو چې ستاسو د معلوماتو پر اساس باندې ځینې مستعد ځوانان اروپا ته د زده کړو دپاره راشي، دلته زده کړې وکړي، د وطن او د ژبې او د خلکو دپاره د خدمت مصدر وګرځي. نو تاسو ته په ډېر زحمت درکړ او هیله ده چې خپرونه مو راسره وړاندې بوځئ. مننه چې وخت مو راکړ، مننه چې راغلی. که پیل په دې باندې وکړو چې ځینې وخت کې یو څه ګنګسیت موجود وي، ځینې کسان کېدای شي نه پوهېږي، مثلا موږ بورس ورته وایو، سکالرشیپ، د بورس او د که امکان ولري د فلوشیپ او د محصلۍ د فنډ په اړه باندې پیل که په دې وکړو، بورس، سکالرشیپ داسې توپیرونه سره لري. وروسته به په دې باندې هم خبرې سره وکړو چې کومې لارې نه پیدا کولی شو، څنګه وړاندې تللی شو، څنګه کوم شرایط دي. نو ښه راغلاست، بیا هم مننه. مثلا دا چې اول باید یو عمومي تحقیق د بورس یا سکالرشیپ د فیلوشیپ ووایي. نو فرانسوي کلمه ده چې د موږ تاسې هېواد ته مخصوصا ځینې نورو هېوادونو ته هم لکه یو دوی کې بورس ورته هماغه چې په انګلیزي دا سکالرشیپ معمولا د ډیګري زده کړو لپاره، یعنې که څوک اخلي د یو هېواد نه یا د یو هغوی دا سکالرشیپ د ډیګري د بیچلر یا لیسانس یا ماستر یا ډاکټري هر ډیګري کې مقصد سکالرشیپ مخصوص ډیګري ده. بل فیلوشیپ یې هغه مختلف ډولونه لري او په مجموع کې فیلوشیپونه ډیګریانې نه لري، یعنې لنډمهاله یا کله کله هم اوږدمهاله روزنیز پروګرام یا څېړنیز پروګرام یا یو میلمه پروفیسر یا څېړونکی یا لیکوال یا استاد له یو هېواد څخه راغوښتل کېږي بل هېواد ته یا بل پوهنتون ته، د دې لپاره په ساحه کې هر نفر خپل تخصص لري، نو هلته د لنډ یا کله کله هم د اوږدې مودې لپاره یې، خو ډیګري نه وي. بیا دې تر څنګ ټرینینګونه دي، ټرینینګ کورسونه دي چې هغه معمولا مسلک د کړنیز مضمون زده کړه په یو لنډ مهال کې چې د دې سره معمولا د تیوري تر څنګ عملي کار هم ډېري او هغه صنفونه مخصوص دي د ټرینینګ، یعنې داسې نه وي چې په پوهنتون کې د نورو شاګردانو سره یو ځای جوړ سي. نو دا ټرینینګ کورسونه هم دي او د دې تر څنګ یو بل شی چې په اروپا کې ډېر مشهوره ده اروپایي محصلینو ترمنځ، په افغانستان کې متاسفانه د محصلینو ډېر مشهوره نه ده، هغه سمر سکول یا د وینټر سکول رامنځته شوي دي، د اوړي په رخصتیو کې یا د ژمي په رخصتیو کې ځینې پوهنتونونه یا ځینې څېړنیز انسټیټیوټونه یا ځینې ادارې په یو مخصوصه برخه کې یوه اونۍ، دوه اونۍ، درې اونۍ تر څلورو اونیو پورې کورسونه جوړوي چې په هغه کې د دې برخې
پروفیسوران د مختلفو پوهنتونونو څخه د مختلفو هیوادونو څخه راځي او دغه دا پروګرام هم ډېر انټنسیو وي، ډېر سره ټایټ وي. د موضوعاتي ساعت معمولا 2 شروع تر 5 بجو. هغه کې هم سړی ډېر زیات شیان زده کوي او دا د محصلینو لپاره خصوصا هغه کسان چې ور د مخه په زده کړو کې بوخت دي یا بچلر کوي یا ماستر کوي یا PhD کوي، د دوی لپاره د نړیوالو څېړونکو او پروفیسورانو سره د تعلقاتو اړیکو جوړولو لپاره یو ډېر مهم فاکتور ده او دا باید یعنی د 2 میاشتنی دي تقریبا که څنګه استاد؟ نه دا معمولا د وړي یا د ژمي کې د 1 اونۍ تر 4 اونۍ پورې، کله خو ډېر کم، یعنی 1 نیمه میاشت هغه ډېر کم وي. او معمولا دا سمر سکولونه چې دي دا په پیسو باندې او د محصلین ډېری وخت په اروپا کې ټول سمستر کې کار کوي، بیا هغه څه چې سپمای کړي په سمر سکولونو. مننه استاد. ځینو ځوانانو سره چې ما خبرې کړې دي دوی یو ډول مایوسه دي. دوی وایي چې بورسونه چې دي یوازې د وزارت د لوړو زده کړو وزارت خونه توزیع کیږي او همدا ډول ځینې وزارتونه سهمیې لري، دوی پکې خپل واسطي کسان پکې معرفي کوي. دوی فکر کوي چې یوازې د حکومت د لارې نه بورسونه خلک ترلاسه کولی شي، پرته د دې نه بله لاره نشته ده. کله چې ځینې خلکو سره ما خبرې وکړې چې دا کولی شي تاسو آزاد هم دلته اپلای وکړئ، دوی وایي چې نه دلته هم واسطه چلیږي او دلته هم پیسې چلیږي، موږ دواړه نه لرو. نو په دې اړه باندې دغه پروګرام هم دې ته ځانګړی کړی دی چې څنګه کولی شي دوی، آیا دا خبره سمه ده که نه؟ اول خو زه به د دې جواب په ترکیب ورکړم، یعنی ام نه ام هو. دا خبره رښتیا هم ده چې ځینو وزارتونو ته چې سهمیې ورکړل شوي دي هغوی خپلو کلیپانو د وکیلانو زمنو ریډونو خروینو خپلوانو ته ورکوي یا د چارواکو خپلوانو ته ورکوي. دا متاسفانه رښتیا ده، له بده مرغه دا رښتیا ده. خو دا یوازې هندوستان کې نه ده. زه نه غواړم خاص نوم واخلم، ما په غرب کې ما د تحصیل دوره کې د دغسې همصنفیان ول چې پروفیسر یوازې چې د هغه له تره سره کومه ملګرتیا او روابط درلودل، هغه هلک واقعا ضعیف و په درس کې، خو دلته یې راوستی او ساتلي، ډېرې کوشش کول چې هغه سکالرشپ یې ونه سوه. یعنې دا په ټوله نړۍ کې دا داسې نه ده چې یوازې افغانان مخصوص د دې قرباني دي یا سیمې هېوادونه، دا په ټوله نړۍ کې پرمختللي هېوادونه. دا په کچه نه ده چې زموږ افغانان ځوانان په ډار کې دي. دغه بورسونه چې ټول ورکول کېږي، که زه ډېره داسې خامه احصایه ووایم 10% ټول د سهمي بورسونه نه دي، اکثریت یې هغه طلبي ته او په دې وخت لوړو زده کړو وزارت په وروستیو کلونو کې واقعا ډېر ښه سوی ده او ډېر ښه سوی په دې معنا ده چې اکثرو غټو بورسونو ته لکه هند ته، پاکستان ته، ایران ته، تاجکستان ته، هغه دوی او ما خپل کور اداره کې وخت کار کړی ده، هلته همکاران پخواني همکاران موجود دي. کور د افغانستان کې ډېره شفافه اداره موجوده وي، هغه د کانکور اداره ده. نو هغوی چې امتحانونه اخلي بیا هغوی کې د فساد کم امکانات خو زه دا مخکې مې وویل چې دا دوامه چې امکانات خو خبره به دې کې ده چې یو ځوان باید په دې باندې ځان قانع او مایوسه نه کړي چې والا ماته بورسونه نه کېږي او زه خو غریب سړی یم او زه نه پېژنم او د یو غریب سړي زوی یم، ماته نه رارسېږي. دا تر ټولو ناسم باور ده، تر ټولو زهرجن باور ده چې یو څوک دا باور وکړي چې ماته نه رارسېږي. دلته 2 ستونزې دي. یو سړی دا کس چې ده دا ځوان یا پېغله چې ده دوی په خپل ځان بې باوره دي، دوی هغه د ځان کې دغه وړتیا
یا جماعت نه ویني دوی به مثلا د امتحان ورکوي او دوم دا چې دوی هغه کاذب ډار پکې موجود ده په زړه کې دوی به وایي چې ښه که ازموینه ورکړم خو زه نه کامیابېږم خو زه کسان پیژنم له نږدې پیژنم د موږ په کورنیو کې دي د موږ په خپلو خپلوانو کې دي د ما په ملګرو کې دي چې دوی ځان واسطه کورسونو ته کامیاب زه یو مثال ما په افغانستان استاد وبخښئ غږ مو را نه غواړي. اوس څنګه ده؟ سم شو؟ اوس سم شو. وبخښئ. نفي د کوم څه واورېدل تاسو زموږ خپلوانو ملګرو کې دغسې کسان شته دي؟ چې د ما دوستانو کې داسې کسان شته چې هغوی له پرته له واسطې په زده کړو باندې تللي دي او زده کړې کړي دي. زه خپله یو ژوندی مثال یم. ما هېڅوک نه پېژندل چې کله ما د آلمان د اکاډمیکو همکاریو اتحادیې څخه بورس واخیست. یعنې هغه پروسه دغسې وه چې دومره شفافه وه چې هلته به ورتلې ازموینه به دې ورکوله کامیاب شوې تلې به که نه شوې نه به تلې. او خصوصا هغه بورسونه چې نړیواله ادارې ورکوي لکه دغه فول برایټ و چیپنینګ و د ډي آر ډي بورسونه او دغسې بورسونه ځینې هغه بورسونه چې نړیوالې په خپله تر ډېرو یې په خپله تنظیموي هغه د ټاکنې یا سلیکشن پروسه یې تر ډېرو دوی په لاس کې ده. د فرانسې بورسونه همدغسې هغوی تل په سلو کې دا اطمینان موجود دی چې یو څوک وړتیا ولري او خپل وړتیا باندې ورپسې ولري او بیا دا جرأت وکړي چې برخه واخلي. صحیح ډول دا ویلی شم نه خوړل کېږي ځکه هغه یو بهرنی هېڅ علاقه نه لري چې اوس د چا زوی بوځي د چا زوی بونځي که نه. زه ما درته مخکې آلمان بورسونو کې دغه یو مسله ده او دغه برایټ کې ما لیدلي دي په شیبلین کې هم په ترکیې بورسونو کې هم نو دا یو څه فیصدي د فساد به په هر ځای کې دا په ټوله دنیا کې هم نسي دې مخه ونیسي. خو دا باید ځوانان یا پیغلې د دې څخه راونه ګرځوي چې دوی هغه خپله وړتیا او خپله جرأت د لاسه ورکړي د بورس د لیکنې او بورس د ازموینې وبخښئ ستاسې خبرې به بیا هم یو څه تکرار کړم. تاسې وویل چې 90% کسان چې دي بورسونه چې دي خلک په خپلو هڅو باندې پیدا کوي. 10% کېدلی شي د سهمیې پر اساس باندې وي. تاسې وویل چې خپله ده زه تقریبي ځان سره وایم زم ستاسې د تقریبي تاییدوم ځکه تاسې وویل یو ډول ډار د محصل سره یا محصلې سره موجود دی چې دوی فکر کوي چې دغه موږ نشو کولای په داسې حال کې چې دا امکان لري. فرض مثلا زه اوس بله پوښتنه کوم. زه یو محصل یم د نمرو فیصدي مې چې ده 15 شاوخوا ده یا لوړه ده. انګریزي مې هم زده ده او غواړم چې په اروپا کې په یوه معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړم. له کوم ځایه پیل کړم؟ څه باید وکړم؟ اول د ځان ته د نمرو کولو څخه پیل دا نمرې د مثلا د غزني ولسوالۍ یو لرې کلي د مکتب استقلال لیسې دا 2-15% ډېر فرق دی. دا یو هلته درس ته درسي او لابراتواري مواد شته هلته نشته. دا یوه برخه ده ځان ته نمرې ورکوي. دومره زه ډېر وخت د دوستانو سره په همدې جنجال یم چې ما ته وایي چې ما سره بورس پیدا کولو کې مرسته خو زه ورته وایم چې کا چېرته یې غواړې په دې به هم خبرې وکړو چې سړی خپلې خوښې بورس پیدا کړي چېرته یې غواړې والا هر ځای چې اول خو محصل په دې نه پوهېږي چې دی څه شی لولي او چېرته یې لولي. هر ځای دوکم حالت ته دا معنا ده لکه په انګریزي کې چې وایي beggar has no option. ته یو سوال ته ناست یې که چا یو غیران هم درکوي لکه 10 روپۍ نه دا نه ده. ته باید هدف ټاکلی هدف وټاکې چېرته یې غواړې. دوم په کومه برخه کې غواړې. دا اکثره خلک په کومه برخه کې ولا خو په انجینري کې مې که ده په ساینس کې مې که ده په حقوق اداره کې وروره
دلته مشکل ده چې دوی لکه هماغه ځنګل چې که چای روپۍ هم راکړه صحیح ده که 100 روپۍ نه دا پر انسانانو د ځوانانو خصوصا ځان خپلو وړتیاو باندې باور راځي او زه چې دا دی وګورم چې ما ته داسې خبره وکړي زه د ځان ولاړو په کې کوم وبکه استاذ یوه دلته د خبره هغه کوم بیرته راځو دې خبرې ته دا پوښتنه کوم ځینې خلک فکر کوي چې کېدلی شي د ځینو برخو لپاره مثلا د انجینرۍ لپاره یا مثلا د ساينس لپاره کېدلی شي ډېر بورسونه موجود وي په داسې حال کې چې مثلا د ژورنالیزم لپاره یا مثلا د طب لپاره به نه وي دوی آیا دا خبره هم سمه ده که نه وروسته به بیرته هغې پوښتنې ته راځو او هغه په بله پوښتنه یې رانیسي چې هغه ښه پوښتنه وګوره داسې ده نظیر صاحب هغه ډوډۍ ښه ده چې هغه ډوډۍ ښه نه ده چې 10 ساعته دې په پخولو تېر کړي ښه ده چې ښه خوند وکړي ته شاعر هم یې تا ته د شعر کیسې خوند درکوي هسې هم هغه شعر ښه ده چې ښه خوند وکړي هغه نظم ښه ده چې ښه خوند وکړي مهمه نه ده چې په کوم ادبیاتو په پیچلو ادبیاتو دې لیکلی عیناً همدا هغه تاثیر ښه ده چې تا ته خوند درکوي اوس ما ته خوند راکوي مثلا فزیک او د دې دپاره چې په منیجمنټ کې ده او بس پې ورخطا وتی یم منیجمنټ هم خراب کړی یم او وړتیا یې د ویلو نه لرم علاقه یې د ویلو نه لرم ځکه دا زما د علاقې شی نه ده دغه خپله دا بلکل صحیح ده چې په ځینو برخو کې بورسونه زیات دي په ځینو برخو کې په برخه کې بیخي کم دي بیخي محدود دي او ځکه چې ډیری په اروپا کې چې مثلا آلمان مثال زه معلومات ورکوم ډېر د آلمان د ادرسه دي آلمان کې باید تا لاتین ژبه او لاتین ژبه په افغانستان کې اصلا څوک پیژني نو او بل دا چې په طب باندې دومره بیروبار ده چې خپل آلمانان محصلین 2-3 کاله 4 کاله منتظر دي چې هلته په پوهنتون کې دوی ته په طب کې ځای پیدا نو په دې کې بورسونه ډېر کم دي او د طب مصرف هم ډېر زیات دي هغه څوک چې بورس ورکوي هغه باید یعنې ټول جوانب ورسره وسنجوي چې دا محصل د مال خرڅونو ترڅنګ خو دا لابراتوار هم پکار لري تسلیح دپاره یو ماډیوم پکار لري هر شی یعنې دا ټول مشکلات چې سره ټول کې طب کې کم دي په ټولنیزو علومو کې ډېر دي ځکه دا څوک چې بورسونه ورکوي کوم هېوادونه هغه معمولا د ما تعالی غمه ډېر نه وي هغه خپل احصایه پې پوره کوي چې پروسه کال مې افغانستان ته دومره بورسونه ورکړو هند ته مې دومره ورکړو پاکستان ته مې دومره ورکړو ایران ته مې دومره هغه خپل شل پوره کوي او دا شل په اداري او په منیجمنټ او په سوشل ساينس کې ډېر زر پوره کیږي حتی داسې بورسونه دي چې یو کال یې بس یو کال ماسټري وکړي بېرته راسي په افغانستان کې سړی ماسټر ده او بریتونه په تبر نه پرېږدي خو په دې کې ډېر دی یعنې دا امکانات ډېر دي خو په ساينس کې بیا کم دي ځکه د ساينس یوازې صنف نه ده یوازې کلاس نه ده هغه لابراتوار ته اړتیا لري او لابراتوار ته چې دا څوک تا ته برابروي مثلا د ما په پی ایچ ډي په وخت کې چې ما کار کول هغه یوه آله چې ما استعمالوله 40,000 یورو باندې هغه آله انسټیټیوټ ما ته واخیسته یوازې د ما ریسرچ لپاره نو 40,000 یورو باندې دوی کولی شي 3 نفره ماسټران 2 کاله وروزي نو دغه دپاره دا بیخي صحیح خبره ده چې په مختلفو برخو کې دا تعداد د بورسونو مختلف او متفاوت ده خو لکه مخکې چې ما وویل هر هغه شی چې خوند درکوي هغه برخه او دغه چې ته ووایې چې توکل په خدای چې هر شی برابر سو دا نه بورس پیدا کولی شي دا خلک نه یو کریر ځانته جوړولی شي نه یو هدف لري په ژوند کې اکثره چې دلته راغلي دي بیا پناهندګي پسې ورکړې همدلته پسې پاته سوي دي ماسټر دي بیچارهګان زه په نامه او په اسم په ولد او د نیکه په نامه یې پېژنم چې ماسټر ده بیچاره په مکډونالډز کې کار کوي ماسټر ده بیچاره په چېرته په برګر کینګ کې کار کوي دا کار بد کار نه ده ولې خلک د مکډونالډز کې کار وکړي برګر کینګ کې دې کار وکړي دا هېڅ شرم جای نه ده د شرم جای دغه ده چې ته ماسټري ولرې او بیا ولاړ سې برګر کینګ کې کار یا پیزا خرڅوي زه بیا هم وایم پیزا خرڅول بد کار نه ده خو هدف مې دا ده چې تا چې پیزا خرڅوله نو ضرورت دی چې شی و چې ماسټري دې کوله پیزا خو په 12 صنف هم خرڅي
نو هدف مې دا دی چې دغه اول سر نه ناسم یا غلط انتخاب چې لکه سړی وایي چې ځه که هر ځای برابر سو، دا په خپله غلط ده. ځان ته نمرې ورکړئ، د ځان دپاره هدف ولرئ. درېیمه مهمه خبر دا ده، انګریزي ژبه. اوس محصل یا محصله ماته وایي چې والا په دې برخه کې زه غواړم تحصیل وکړم یا یو بورس که دې پیدا کړو بیا ماته ووایه. اول خو خپله تقاضا کله کله ډېر لکه د خان دسي که نه، خو په هر حال بیا زه ورته وایم چې انګریزي دې څنګه، بس ښه ده ګزاره کوي. په ګزاره یې انګریزي درس نه ویل کېږي اورو. دا همیشه دغه خبره ماته کوي چې ګزاره یې ده ټافل آیلټس وکړئ. نه خو ورکوم که صحیح ده دا ټافل آیلټس ورکړئ، یو کال بعد بیا مسیج راوکړي چې والا مخ تر اوسه ټافل آیلټس نه ده ورکړی، خو مسلم کورس مې ویلی دی او کافر کورس مې ویلی دی، پلانی کورس مې ویلی دی، هندو کورس مې ویلی. ای وروره مسلم او کافر او هندو پرېږده، آیلټس او ټافل وکړه، هغه د بورس دپاره ده. دا نور هر شی چې وایې اټس ا بیکګراوند نویز، دا په درد نه خوري. کېدای شي داسې دې په درد وخوري چې ته یو څه د ټافل آیلټس دپاره اماده سي، خو د تا اصلي هدف باید دا وي چې ته آیلټس او ټافل ازموینه ورکړي. 99% دا احصایه خام هم نه ده، 99% بورسونه چې د اروپا او امریکا لخوا ورکول کېږي آیلټس او ټافل ته اړتیا لري. او که تاسو آیلټس او ټافل نه لرئ، اول هدف لکه مخکې چې ما وویل ځان ته نمرې ورکړئ. اول هدف دغه ده چې ته ځان ته په انګریزي کې نمرې ورکړه. ته په انګریزي کې ځان ته څو نمرې ورکړې؟ ولا زه ښه یم، تر ډېرو ښه یم، تر ډېرو خو زه په عربي کې تر ډېرو ښه یم، خو تر یو شیخ الحدیث خو ښه نه یم. نو دغسې نمره ځان ته ورکړه. اوس زه یا بله ژبه کې یا بله ژبه کې یا تاسو بله ژبه کې هر څوک دا د ژبې د وړتیا نمره ځان ته ورکړي، د تخنیکي وړتیا نمره ځان ته، او ځان دپاره هدف وټاکئ په کومه برخه کې کوئ او چیرته یې. وبخښئ یوه خبره، څنګه به نمره ورکوي ځان ته؟ څنګه به نمره ورکوي؟ مثلا ته خپله یې. بالکل ګوره، اول انګریزي نمرې ورکول ډېر اسانه دي. آیلټس او ټافل امتحان ورکړه، یو وار یې ونیسو بیا یې ورکړه. اوس خو په انټرنیټ کې هم مفت آنلاین ټسټونه شته، ټسټونه آنلاین ورکوه مفت. ځان ته دا نمره ورکړه چې زه اوس دې ته اماده یم چې آیلټس او ټافل امتحان کا. بله مسله، زه چیرته غواړم درس ووایم، مثلا د بېلګې په ډول غواړم حقوق ووایم. فرانسه او ایټالیا په حقوقو کې په تاریخي لحاظ باندې ډېر ښه دي د حقوقو برخه څانګه کې. ته باید ځان ته دغه هدف وټاکې، ته د فرانسې او د ایټالیا بورسونو پسې ګرځې، یا مثلا آلمان په ساینس کې ډېر ښه ده، یا طبیعي خبره چې یوازې آلمان نه، د نور ډېر هېوادونه د امریکا د انګلستان ډېر دي. ته باید د ځان سره دغه هدف وټاکې، ښه د آلمان یا د فرانسې یا د ایټالیا بورس. که اوس څنګه ځان ته نمره ورکړې؟ د ایټالیا د بورس ریکوایرمنټ څه شی دي؟ څه شي ته ایټالیا بورس اړتیا لري؟ انګریزي ته، ټافل آیلټس ته، هو که نه؟ مثلا دغه ته اړتیا لري، د مکتب نمرې دي څومره دي؟ دا ورته مهمه دي په بورس کې که نه دي؟ ډېری بورسونه دي چې درته وایي چې ټافل او آیلټس به دې زده وي، خو لیک به دې دغه هېواد ژبه هم زده وي. مثال په توګه آلمان درته وایي چې ټافل او آیلټس که ورکړې، دا خو اول هدف ته، خو که ته د آلماني B1 B2 پورې ویلي، دا به ډېر ښه. نو ته به ځان ته نمره ورکوې چې ته مثلا په آلماني پوهېږې که نه، او که نه پوهېږې ورباندې ځان سره داسې فکر وکړه چې افغانستان خو 15 میلیونه نفوس لري او یو 20 میلیونه پکې ځوانان یو دې کې به یو 2 لکه فارغ شوي، د 2 لکو کې به حتما د یو 100 نفرو آلماني لیلې زده وي، او ته د آلمان بورسونه د کال 10 دي یا 20 دي مثال، ته په دغه 100 نفرو کې ځان مقایسه کړه چې تا څومره زده ده. صحیح د ټافل دې زده، آیلټس دې امتحان ورکړه، ټافل دې امتحان ورکړی، خو یو بل پلس پوینټ چې ده هغه مثلا لیک د آلماني ژبې زده کړه، هغه یې تا زده ده که نه زده. نو دغسې ځان ته اول باید نمرې ورکړي، ځان ارزیابي کې ایوالویشن د ځان وکړي، بعد هغو د هغه هېواد د بورس لپاره اقدام وکړي. دغسې چې ته د
نظیر صاحب نه یا د ما نه یا د بل نه پوښتنه وکړي چې د فلاني د دغه برخه کې بورسونه راتلو ما خبروه دا سړی خپله نه بورس ته ځي نه یې زړه کې هسې یو شوق اخیستی د اروپا غواړي اروپا ته په شوق راځي خو د لاره یې دغه نه ده اوله لاره یې دا د سلف ایوالویشن ځان ارزیابي ده او بیا کومه برخه غواړي او بیا کوم هیواد غواړي. ما مایک بند کړی و ځکه کېدلی شي ځینو کسانو راته لیکلي وو چې ستا مایک بند وي د استاد غږ سم راځي. استاد یو خو انګریزي ژبه شوه د نمرو فیصدي تاسو ووایئ چې توپیر لري سره مثلا د استقلال د لیسې یا د زابل د یوې لیسې نه توپیر لري سره دوی به څنګه په دې برخه کې ځان وارزوي. دویم د هیوادونو مسله تاسو ځینې هیوادونه یاد کړل کوم هیوادونه په اروپا کې ډیر چانس لري چې فکر وکړي چې کولی شي د دغه برخې خلک په دې هیواد ته کوشش وکړي. آیا داسې یو څه معلومات سره شته؟ او بالکل یو دا ده چې هماغه د استقلال د لیسې او د یو ډېرې لرې د لیسې کله چې بورسونه ورکوي د بیچلر خو ډېر زیات کم دي بیخي کم دي د ماسټري او د پی ایچ ډي هغوی تا نمرو ته بالکل ګوري خو د هغه ترڅنګ د نور انګریزي او د الماني که زده وي یا په د پی ایچ ډي لپاره که څه ریسرچ کړی هغه هم ګوري. په اخر کې یو انټرویو لته اوس دغه انټرویو کې صحیح دی تا 50% نمرې هم پوره خو ته په تخنیکي لحاظ ډېر نه پوهېږې ته به کوشش وکړې چې حد اقل د بورسونو د انټرویوګانو دپاره که نور هېڅ نه وي یو 3 مهمې پوښتنې دي هغه به حل کوې د ځان سره. اول پوښتنه ده ولې دغه هیواد کې درس وایې مثلا ما نه پوښتنه کوي چې آلمان کې ولې درس زه ورته وایم چې وروره زه فزیک مې ویلی ده او آلمان د ساینس بنسټیز اصول د ساینس په آلمان کې رامنځته شوي دي تقریبا د فزیک او د کیمیا زیات د فزیک ډېری دغه ساینسوال آلمانان دي مثلا ځان ته به دوی ته به یو جسټیفیکیشن جوړوي چې ته ولې آلمان. دویمه پوښتنه دا ده چې ته دغه برخه دې ولې انتخاب کړې هغه خو به ته ورته وایي چې مثلا د ما له ماشومتوبه دې سره علاقه وه یا په دې دلیل یا په دې دلیل خو زه مثلا د خپل ځان دپاره دلیل لرم تاسو د خپل ځان دپاره دغه ډېر مهمه پوښتنه ده چې باید. درېیمه دا ده چې فارغ سې څه کوي. ډېر خلک په دې دغه کې دي په دې غلط فهمي کې دي که چې زه ورته ووایم چې زه بېرته بیا راځم زه غواړم خپل بیلاب کنټري ته خدمت وکړم او دا وکړم هغه نفر در باندې پوهېږي ته چې هر څومره ووایې چې ما به د افغانستان ګران ده هغه در باندې پوهېږي هغه پوهېږي چې دا 40 کاله چې موږ داسې کنډر کړی ده نه ده راباندې ګران. نو دغه جواب تر ټولو خراب جواب چې زه بېرته راځم او I want to serve my beloved country دا هیڅ سم جواب نه. سم جواب دا دی چې ته باید ورته ووایې چې زه کریر جوړوم او ګورم چې د تحصیل نه مې وروسته آیا زه غواړم چې نور مخته ولاړ سم په دې مثلا که ماسټري پی ایچ ډي وکړم که پی ایچ ډي پوسټ ډاک کوم او یا خپلو امکاناتو ته به ګورم چې زه هلته کولی سم مثبت واقع سم مثمر واقع سم که دلته مثلا آلمان کې چې دا یا نور غربي هېوادو کې متخصص کاري قوې ته اړتیا ده یعنی که ته دوی ته ورته ووایې چې زه غواړم دلته پاته سم یا ګورم به امکاناتو ته هغوی شاید په دې شي باندې خوشحاله شي چې زه یو متخصص کس دپاره یو چانس موږ برابروو چې راشي. خو دغه چې ما درته وایي چې معموله دغه ده چې زه غواړم بېرته خپل مورني ټاټوبي پلارني ټاټوبي ته راسم پلارني ټاټوبي ته راسي بیا به د دوه ورځ غلاوې شروع کړي د ټولې درېیمې نړۍ هغه زبده غله د غرب د معتبرو پوهنتونونو ډیګریانې لري نو هغه په دې باندې پوهېږي. دغه یو څو 3 مهمې پوښتنې چې باید د ځان سره جواب سي او همیشه په انټرویوګانو کې باید استاد دې ته بیا راځو. سلطان عادل اندړ صاحب پوښتنه کړې ده وایي سلام تاسو ډاکټر صاحب ته پوښتنه مې دا ده که چېرته ټاپل آیلټس ولرئ اما د سی آر ټي ګري
او جیمات ونه لرئ کولی شئ اروپا پوهنتون کې یا هم ماسټري زده کړه وکړئ چې تاسو مخکې یو څه رڼا پرې واچوله که نه چې دوی وایي کولی شي. او بالکل داسې ده چې دا د نمرو اړول د افغانستان د ښوونځي او پوهنتون د نمرو سیستم له نړۍ سره فرق دې باندې نړیوال او بورس ورکوونکي هېوادونه ټول پرې پوهېږي. نو کوم د نمرو سیستم ریکوایرمنټ چې موږ لرو هغه د ټول نړۍ کې مثلا په آلمان کې هم شته یو نیاسس په نامه یو اداره ده هغوی دلته رابدلوي یو شکل باندې چې هغه مثلا موږ له 100 نمرې ورکوو په آلمان کې لږ یوه نمره ده آلمان کې ښه نمره یوه ده او د ناکامي نمره 5 ده مثلا او په افغانستان کې ښه نمره 100 ده او د ناکامي 40 ده دغه شی دوی کانورټوي لاړه باندې تشویش هیڅ نه ده تاسو هر سیستم وکاروئ بورس ورکوونکی هېواد یا ورکوونکی اداره هغه تاسو نمرو رااړوي درته هغه په اړه تشویش. هو مننه استاد. یو بل عبدالرحمن احساس پوښتنه کړې وه هغې ویلي دي چې ځینې پاکستانیان په ناروې کې په شخصي مصارف باندې اډمیشن اخلي خو موږ افغانانو ته اجازه نشته. او په دې باندې هم سره وغږېږئ که یوازې د ناروې په اړه باندې وي او په دې هم وغږېږئ چې یو خو موږ د بورسونو مسله ځکه بل په شخصي مصارفو باندې هم کېدلی شي یو څوک زده کړه وکړي او هغې څومره امکانات دي او کېدلی شي تاسو ته د لګښت په اړه هم یو څه معلومات وي. بالکل شخصي مصرف باندې بالکل یوازې پاکستانیان نه دي ډېر نور نړیوال هم څخه راځي دلته زده کړې کوي دا بالکل ممکنه ده حتی شرایط هم لیک د اسانه ځکه په د ښوونکی هېواد غواړي چې تر ټولو هغه تخنیکي کس او د ټولو هغه پوه کس پکې راولي خو د دغه کې د شخصي کې بیا دا امکان شته چې یو څه ګزاره وشي او دا شخصي مصرف باندې اکثرا شخصي پوهنتونو ته خلک راځي خو دولتي پوهنتونو کې هم دا امکان شته چې سړی راسي او شخصي زده کړي. زه به دا پروسه درته ووایم چې څنګه کېږي خو مخکې له پروسې به اول چې دا تشویش رفع سي د کال که تاسو 10,000 ایرو په جب کې ونه لرئ چې د ماسټري دپاره 2 کاله 20,000 ایرو که تاسو 20,000 ایرو یا 10,000 ډالر ونه لرئ د راتګ په اړه باندې چورته هم نسئ وهلی او داسې به وکولی چې دلته راسئ بیا پناه ورکړئ ډېرو خلکو دا کار کړی دی خو نه پوهېږم چې هغه څومره ښه کار دی هغه دوی خپل کار خپل نظر دی ما ورسره کار نشته خو که تاسو غواړئ چې درس ووایاست حداقل د 2 کلو مصرف هم 10,000 ډالر کېږي یا په آلمان کې مثلا او دا تقریبا ټول اروپا کې ده د 3,500 نه تر 500 روپو پورې ځینې اروپایي هېوادونه ونه مستثنا دي لکه رومانیا بلغاریا مثلا یا مثلا سلواکیا او دا هغو کې لږ ارزانه دي نو 3,500 نه تر 500 د تاسې د کور مصرف کېږي چې دا کوټه نیسئ یا ځای نیسئ باید صحي بیمه ورکړئ دلته څوک بې صحي بیمې ژوند نشي کولی صحي بیمه باید ورکړئ یو څه خرچه مصرف باید د ځان ورکړئ نو دا چې که تاسو ټول سره جمع کړئ د میاشتې 800 ایرو داسې ته رسېږي که نه نو دغه 800 ایرو چې تاسو په کال کې ضرب کړئ تقریبا 10,000 شاوخوا د ایرو د تاسو مصرف کېږي بیا د هغه تر څنګ یعنې که 2 کاله یې کوئ باید 20,000 ایرو چې تقریبا 10,000 ډالر کېږي هغه باید تاسو ولرئ. نظیر صاحب فکر کېدلی شي ځینې خلک داسې نیت ښه کړي چې راشه زه به ماسټري ته اپلای وکړم 10,000 روپۍ به د 1 کال جمع کړم ورپسې به وروسته هلته کار وکړم د زده کړو تر څنګ په دې نیت باندې راشي آیا څومره امکان ده چې دی دلته کار پیدا کړي او دی دلته مثلا دوی به ووایي چې زه د شپې تر ناوخته پورې کار کولی شم بیرته خپل پیسې پیدا کولی شم څومره امکان لري د درس سره کار وکړي او څومره امکان لري د مصارف وباسي یا یې لږ تر لږه راکم کړي.
په پروسه د سیده اول پروسه پیل د سیده چې اول به دوی ځان لپاره اما هم خپل خپل ځان پوهنتون پیدا کوي چې هر هیواد لپاره د پوهنتونونو سرچ انجن موجود دی چې کوم ځای نه پوهنتون پیدا کوي. بیا مثلا د آلمان په اړه باندې چې ده هغه تاسو هغه د پوهنتون ریکوایرمنټ ګورئ ټول چې مثلا دومره باید نمرې ولري، دغه د ژبې کورس یا دغه سرټیفیکیټ ولري یا د الماني سرټیفیکیټ ولري یا ونه لري. معمولا د لیسانس لپاره الماني سرټیفیکیټ پکار ده، د ماستر لپاره نه ده پکار، معمولا د پی ایچ ډي لپاره بیخي کم پکار ده. او بیا تاسو د خپل اسناد د آلمان پوهنتونونه اکثره اوس د اسنادو اټسټیشن د یونی اسیست لخوا نه کوي. یونی اسیست نظیر صاحب که تاسو هغه ادرس واچوئ په پاڼه باندې، یونی اسیست په حقیقت کې د تاسو د اسنادو د پروسې یو واحده مرجع ده. هلته تاسو خپل اسناد په پوسټ کې لیکي. د افغانستان پوسټ استعمال کوي. ما ته خپل دلته دوستانو د افغان پوسټ له لارې نه اسناد را لېږلي دي. دا اسناد مرسیږي، قطعا تشویش مه ورته کوئ. اسناد باید تاسې اصلي اسناد یوسئ هلته چېرته مثلا چېرته چې کار کوئ، کوم انسټیټیوټ کې یا کوم وزارت کې په افغانستان کې، هلته باید ټاپه کوئ چې دا لکه اصل داسې، یعنې دا کاپي لکه اصل داسې ده، هلته باید درته ټاپه کړي. دا اسناد په پوسټ کې په ایمیل د شیانو نه کېږي، په پوسټ کې باید یونی اسیست ته ولېږي. یونی اسیست پوهنتون ته لېږي، پوهنتون کمیټه لري، هغوی ګوري. یونی اسیست په خپل احوال درکوي، جواب درکوي. خو دوه خبرې به ډېرې مهمې په پام کې نیسئ. او د دې رښتیا د دې اولني اسنادو پروسس مصرف 70 یورو ده ډېر، او دا باید په ماستر کارت یا ویزا کارت له لارې ورکړي. ډېر مهمه دا ده چې یونی اسیست په پازابوئ نه، چې له شا به ایمیلونه پسې کوو چې هله د ما کار څنګه شو، هله د ما کار څنګه. دا کار 2 3 4 میاشتې وخت غواړي. او متاسفانه د افغانانو دوستانو نه ما دا ډېر لیدلي دي چې یونی اسیست په ایمیلونو لیونی کړی، بیا ما ته پسې مسج وکړي چې وروره دا خو ما ته جواب را نه کړ. دا وخت ته اړتیا لري، دا د منډې کار نه ده، څوک په منډه نشي کولی. او یوازې ته نه یې، په سلګونه په زرګونه محصلین دوی ته اسناد را لیږي. نو دا ټول چې پروسس کوي دا وخت ته اړتیا لري. یو دوم دا چې پوهنتون ته به ایمیلونه نه کوي، ولا د ما خو اسناد درغلي، دا به څنګه شي. پوهنتون اصلا دې سره هېڅ کار نه لري. یونی اسیست چې ډایرکټ کمیټې ته ولېږي، کمیټې والا نه ایمیل ته لري نه ادرس هېڅ شی هم نه لري. یعنې دا ځان پازابول دي، مې کوي. او ما دا خلک یونی اسیست درته وایي چې ته الیجیبل یې یا د دې وړ یې چې د پوهنتون کې درس وایې که نه. که تا ته وایي چې نه، دلیل یې درته لیکي چې په دغه دلیل باندې د تا اسناد د دې وړتیا نه لري چې ته دلته درس. او که یې درته وایي چې وو، نو بیا پروسه دا ده چې تاسو معنا د پوهنتون څخه اډمیشن واخیست. مبارک، دا خو اول تر ټولو ښه پروسه ده، ښه نقطه ده د دغه په پروسه کې د ټول اپلیکیشن پروسه. دوم، تاسو څه کوئ؟ دغه د یونی اسیست خط به راواخلئ، یا اسلام آباد ته یا به ډیلي ته ولاړ شئ. هلته به دوچه بانک الماني د آلمان ملي بانک ده، په دې کې به یو اکاونټ خلاصوئ، 8000 یورو به ورچوئ. دغه 8000 یورو بلاک اکاونټ ده. بلاک اکاونټ په دې معنی چې تاسو د 8000 یورو حتی چې آلمان ته هم راسئ نشئ راایستلی، یوازې د میاشتې 500 ونه ایستلی شئ. او دا دې دپاره چې دوی ځان مطمئنه کړي چې تاسې په کافي اندازه باندې فنډ یا پیسې لرئ چې ځان سپورټ کړي. بیا چې دا بانک اکاونټ مو خلاص کړو، بیا خپل پوهنتون ته کوم ځای نه چې تاسو اوکې اخیستې ده، د هغو د سټوډنټ آفس ته به مسج وکړئ چې زه لیلیه غواړم. هغوی د لیلیې یو ورقه درکوي، یو تاییدي درکوي چې موږ د سړي ته په دلته په لیلیه کې یو اتاق ورکړی. دغه 3 اسناد به واخلئ، نور هېڅ اړتیا نشته. 3 ورقې دي: د بانک سټیټمنټ، د لیلیې او د پوهنتون اډمیشن. دا به واخلئ د آلمان سفارت یا په اسلام آباد کې یا په هند کې، هلته ورسئ، ویزا درکوي. هېڅ بل پکې خبره هم نشته. هېڅوک ضرور نه ده چې تاسو ولاړ شئ وزارت خارجه کې خلک وګوري چې خیر زما سره مرسته وکړه، وکیل وګوري، وزیر هېڅوک نه. دا په شخصي لګښت باندې زده کړه کوي که نه؟ بالکل، څوک چې په شخصي لګښت زده کړه.
هو استاذ د کار مسله ما کېدلی شي دوی دا هیله ولري چې معنا دلته په شخصي لګښت باندې زده کړه وکړم، کار به ورسره وکړم. هر څوک چې په آلمان کې او دا په ټول اروپا کې ده چې تحصیل باندې راځي، که سکالرشپ ولري یا هم په خپلو شخصي لګښت باندې راځي، دی اجازه لري چې د کال په رخصتیو کې 90 ورځې فل ورځې، یعنی فل ډے 90 ورځې په ټول کال کې، یعنی 3 میاشتې چې 3 میاشتې رخصتي ده، اجازه د کار لري. او یا هم 180 ورځې نیمایي ورځې اجازه د کار، یعنی 180 نیمایي یا 200 او باقي 90 ورځې فل د کار اجازه لري. دلته مینیمم ویج هغه تر ټولو کمې پیسې چې ورکوي د ساعت 9.5 یورو دي، دغسې 9.5 نه تر 10 یورو داسې. خو ما ډېر ځوانان لیدلي دي چې دلته راسي، موږ خو یو بل غم هم ده که نه، یو څوک چې په افغانستان کې $10,000 ولري، هغه چې دلته راسي فکر کوي چې دا د فیوډال زوی ده، بیا کار نه کوي، کار ته ملا نه ټیټېږي. یو اول کال خو نه وکړي، دوم کال چې پوه سي چې والا باید کار وکړم، هغه بیا ډېر باندې ناوخته یم درسونو نه پاتې یم کارونه پاتې. نو دغه کله چې راځئ دغه اقدام کوئ، د ځان سره باید دا فکر وکړئ چې دغه زه چې هلته ځم، نور که ته په افغانستان کې رئیس وې، نور رئیس نه یې. زه افغانستان کې اټومي انرژۍ اداره کې رئیس وم، چې دلته راغلم محصل وم او ځان مې دې ته آماده کړی و چې زه نور محصل. تاسې هم چې دلته راسئ، د رئیس کلوشې مو په افغانستان کې وباسئ، هملته یې پرېږدئ، دلته د محصل له کلوشو سره، ځکه دا ذهن یو شي ته، یو کار ته آماده کېدل، دا د هغه کار د موفقیت او د کار د ترسره کولو تر نیمایي زیات چانس دی. یعنی که داسې ووایم چې تر نیمایي زیات کار په تصمیم او اراده باندې او د ځان سره دا فیصله کول چې زه نور محصل یم او کار به کوم، نیمه کار په همدې کې. نو دغه د کار امکانات شته او ډېری وخت ځینې پوهنتونونه، ځینې ښارونه دي چې یوازې محصلینو ته کار کوي. یو بله پوښتنه چې ونه سوله او زما زړه ده چې خبرې وکړم، چې کله په اړه ډېر خلک دا چرت وږي چې دا د پوهنتون فیس په آلمان کې د پوهنتون فیس نشته. انګلستان او نورو هیوادو کې به وي، خو په آلمان کې نشته. شخصي پوهنتونونو ته چې راځئ هم یو محدود اندازه لري چې هغه فیس اخیستلی شي. یعنې شخصي پوهنتون داسې نشي کولی تا ته وایي چې د کال به 1 لک روپۍ درکوي، خو دولتي پوهنتون قطعا تا نه فیس نشي اخیستلی. مګر یو بل کار کېږي، هغه دا ده چې دا سمستر ټیکټ ورته وایي، د هغه پیسې باید ورکړي او هغه د یو پوهنتون نه تر بل پوهنتون، یو ښار نه تر بل ښاره فرق کوي. مثلا مګدیبورګ پوهنتون کې چې هلته معلمي کوله، هلته دا د ټیکټ د سمستر یعنې 6 میاشتې 190 یورو وي، چې په دې کې بیا پبلیک ترانسپورټ هم استفاده کولی شوی او سپورټ هال او دا ټول. خو په هانوور کې 4,500 روپۍ وي. نو دا شی بیا باید په پام کې ونیسي چې دغه پیسې هم درنه لګېږي، خو دا په سمستر کې دي، دا چې په ټولو 6 میاشتو وویشي ډېرې زیاتې پیسې نه کېږي. خو مقصد دا ده چې ځینې ادارې دي په افغانستان کې چې زه ورته وایم چې دا ادارې نه دي، اصلا دا غله دي. دوی ورته وایي چې دومره د پوهنتون فیس ده، اول به دا فیس راکړي. د پوهنتون په آلمان کې فیس نه لري، تر څو چې ته دلته نه یې راغلی، ته په فیس ورکولو باندې مکلف نه یې. هغه فیس هم نه ده، هغه سمستر ټیکټ ده، فیس نشته د آلمان دولتي پوهنتونونو کې. خو ځینې غلې ادارې شته په افغانستان کې، کنسلټنسي و په نامه باندې، چې هغه شنه ټګان همدې ته ناست دي چې د محصل بیچاره مسکین نه پیسې غلا کړي. دا مې یوازې دې دپاره وویل چې محصلین او محصلینې که غواړي دې خوا ته راسي، فیس نشته، له دې نه یې زړه جامه په خپل شکل. استاد وبخښئ، یوه خبره بیا در باندې تکراروو، هغه دا ده چې کېدلی شي ځینې دوستان نوي راغلي وي پروګرام ته، یو کس دی د پوهنتون نه ووت
لیسانس واخیسته غواړي ماسټري ته راشي، یا یو کس چې ماسټري اخیسته غواړي ډاکټرا ته راشي، د کوم ځای نه پیل کړي، څنګه وړاندې ولاړ شي، او کېدلی شي یوازې په آلمان کې را سره وغږېږي، کېدلی شي په اروپا کې. یو ځل بیا د تکرار لپاره د دې سره وایو چې کېدلی شي ځینې دوستان نوي راغلي وي. دوه چې دی شخصي غواړي که په سکالرشپ غواړي. که شخصي غواړي ما یې پروسه د څو شېبې مخکې درته وویله، که په سکالرشپ راځي اوله خبره دا ده چې دی باید ځان ته نمرې ورکړي، خپل ځان په خپله ارزیابي کړي چې دی کوم رشته غواړي، په کوم هېواد کې غواړي. دا تر ټولو مهمه ده. لکه مخکې چې مې ویل چې هر هېواد یې هره رشته یې دا لکه سوالګر که 1 روپۍ راکوي که 10 روپۍ راکوي، نه، د سوالګرو ژوند باندې درس هم نه کېږي. ته باید ځان سره دا محاسبه ولري چې کوم هېواد غواړي او کومه رشته غواړي. دومه خبر دا ده چې د هغه هېواد د بورسونو دپاره او د هغې رشته کې د بورسونو دپاره تا هغه شرایط پوره کړي که نه. پیش لدی چې بورسونو ته اپلای وکړې، ځان یا بل ملګری په عذاب کې چې تا ته اپلیکیشن ډکي، اول هغه شرایطو باندې ځان پوره کړه. مثلا معمولا د آیلټس او ټافل د انګریزي ژبې امتحاني دغه باید ورکړي. په دغه نورو کورسونو باندې نه کېږي. دا تاسو چې په کابل کې یا نورو ښارونو کې کورسونه نیسئ، په دې باندې نه کېږي، ځکه دا ریکوایرمنټ ټافل او آیلټس ده، او هغه برټش امبسی کوي، د انګلستان امبسی کوي، امریکا سفارت کوي. امریکا سفارت 2-3 نور برخې هم لري، په مزار او کندهار او ځینو هرات او ځینو نورو هېوادونو کې ښارونو کې لري. نو هغه باید وکړي. کله چې شرایط ورته پوره کړو، تاسې خپل اسناد معمولا اوس د آنلاین له لارې کېږي، اپلیکیشن وکړئ ورته. خو ډېره مهمه ده چې تاسې په ځان باندې باور ولرئ که نه، چې زه دې شي ته اپلای کوم او زه کامیابېږم. دغه چې واسطه دا نه کېږي، دا موږ غریب خلک یو، موږ ته څوک نه راکوي، دا د ځان دپاره بانې کوي. ډېر غریبان خلک دي چې زه پېژنم راغلي دي او همدا پروسه یې طی کړې. نو تر ټولو مهمه دا چې په ځان باور او ځان ته نمرې وکړي. بیا بورس چېرته پیدا کړئ؟ لکه مخکې چې ما ویل، تاسې کله د ځان سره محاسبه وکړه، اوکې مثلا زه په حقوقو کې غواړم فرانسه کې درس ووایم، ډېره اسانه ده. ګوګل کې کولی سرچ کړئ د فرانسې بورسونه، فرنچ انټرنیشنل بورس سکالرشپ مثال په توګه، یا مثلا غواړئ په ایټالیا کې ایټالیا انټرنیشنل سکالرشپ، یا فولبرایټ غواړئ یا شیبلینګ غواړئ. صفحه یې خلاصه کړه، معلومات یې ولوله، شرایطو باندې ځان آماده کړه. خو دغه یو شی ډېر مهمه ده درته چې ټولو ملګرو دوستانو ته چې په بل چا تکیه مه کوئ. ډېر وخت یو څوک ماته وایي چې ته خو دا د فلانی بورس یو وخت شیر کړی، ته خو ماته دا راولېږه. ای وروره، تا چې لیدلی ده او که علاقه درلوده خو هماغه به د ځان سره ثبت کړی. بیا چې زه در ولېږم دا نو اوس څنګه ډک کړم، که نو زه به اوس درته ناست یم، ته چې یو فورمه نسې ډکولی نو بورس به څنګه ته اخلي. دومه خبره د شخصي بورسونو ده چې ما مخکې وویل، ځان ته پوهنتون وګورئ په خپله رشته کې. د یونیاسسټ له لارې به تاسې خپل اسناد هغه پوهنتون ته ور ولېږئ. یونیاسسټ د تاسې اسناد پوهنتون ته لېږي. یوازې 80 یورو دا مصرف د دې اسنادو د رالېږلو د افغانستان نه د افغان پوسټ له لارې به یې راولېږئ. په ایمیل دې باندې نه کېږي، هغوی پوهنتون ته درلېږي، اډمیشن هغوی درته اخلي. او که تاسې اډمیشن ریجیکټ کې درته وایي چې ولې کړی ده، او که اډمیشن درم کې درته وایي چې اډمیشن درکړی دی، بیا چې اډمیشن یې درکړو تاسو باید ولاړ شئ په اسلام آباد یا ډیلي کې دوچه بانک یا د آلمان ملي بانک کې اکاونټ خلاص کړئ. 8000 یورو بلاک اکاونټ باید خلاص کړئ. او بیا چې دا کار مو وکړو، د پوهنتون ته به ایمیل وکړئ چې لیلیه درته درکړي. تاسو د پوهنتون د اډمیشن، د لیلیې او د بانک سټیټمنټ د آلمان سفارت ته وروړئ، یا په ډیلي کې یا په اسلام آباد کې تاسو ته ویزه درکوي. او بیا هم تکراروم، د آلمان پوهنتونونه فیس نه لري، یوازې هغه سیمسټر ټیکټ پیسې دي چې هغه ما درته وویل چې د 100 یورو نه تر 500 د دې پورې اړه لري چې کوم کار کوي او کوم کار کې څومره قیمتي ده. هغه په اصطلاح هغه د پوهنتون سروس چارجز دي او دغه نه دي. مننه استاد. یوه یادونه وکړم درنو لیدونکو ته، هغه دا دی چې موږ ډېر وخت اعلانونه یوه ورځ 2 ورځې 1 اونۍ مخکې خپروو.
نو ښه ده چې ډېر وخت پوښتنې مخکې راولېږل شي تر څو موږ ورته آمادګي ولرو. زه اوس کله کله د دې ستونزه لرم چې که پوښتنو ته ځم د کومنټونه لولم د استاد مرکې ته ځینې پوښتنې نشم راخیستی او رانه ګډوډه کېږي، نو ښه ده چې وړاندې پوښتنې وشي، خو بیا به هم موږ هڅه کوو چې ځینې پوښتنې راواخلو. یما زاهد لیکلي دي ډاکټر صاحب داسې ممکنه ده چې د پوهنتونونو اعلان شویو بورسونو ته مالي ملاتړ پیدا کړو، لکه د پوهنتون د بورسي لګښت اعلان کړی دی. د علمي شرایطو په پوره کولو ورسره خیریه موسسې ستاسو د لګښت پوهنتون ته ورکړي. فکر کوم داسې مطلب دی چې ځینې خیریه موسسې کېدلی شي ستاسو مالي ملاتړ وکړي په داسې وخت کې چې تاسو خپله واس نه لرئ او پوهنتون هم ستاسو ملاتړ نه کوي. بالکل دا امکان لري. او دا موسسې به چیرې پیدا کوي، څنګه به پیدا کوي؟ په هغه هېواد کې که په دننه په افغانستان کې؟ که څوک ډېر د ګوګل چینجی دا په ګوګل کې خپله دوی پیدا کولی شي چې کوم هېواد کې کومې ادارې د بورسونو د محصلینو سره مرستې کوي. خو چې کله د خپل هېواد ته راسي اکثره دا د محصلینو انټرنیشنل افیس ورته وایي یا سټوډنټ افیس، هغوی په خپله درته چې تاسو پوښتنه وکړئ چې زه والا اقتصادي حالت ممکنه ده، هغوی اکثره وخت په خپله درته وایي چې کوم ځای کې امکانات شته چې ته وکولی شي فند واخلي. اکثره وخت کمپنۍ نه یوازې خیریه موسسې، کمپنۍ درته فند درکوي، خو کمپنۍ درته وایي چې مثلا زه اوس فند درکوم خصوصا تخنیکي برخه کې، خو بیا چې کله د تا زده کړې خلاصې شوې یو کال دوه کاله دپاره مثلا د ما سره په دونه ټیټ معاش کار کوي. دا امکان هم شته، چې هغه خپله پوهنتون کې د سکالرشیپونو کو پروګرام یې چې دغو کسانو لپاره چې اقتصادي وضعیت ښه نه وي، یا مثلا تاسو که ماسټري ته راسئ اول کال د ماسټري چې تېر شي دویم کال کې اکثره وخت تاسو خپل پروفیسر سره خبرې وکړئ چې زه والا ډېر اقتصادي وضع مې ښه نه ده. پروفیسران یا پوسټ ډاک یا استادانو هغوی اکثره وخت پروژې لري، کولی شي په پروژه کې تاسو ونیسئ. زه خپله ما وړم کال یو پروژه درلودله، یو دوه شاګردان یا د بنګلادیش او د هند د ما سره کار ماته وویل چې زه پیسې ډېر نه لرم چې د زده کړو لګښت وکړم. هغه پروژه کې ما سره کار کول، نورمال کار هم کول او د تحصیل امکانات هم پرې برابرېدل. نو دغسې امکانات هم شته، یعنې کله چې تاسو راسئ تحصیل ته، دلته د محصل دپاره ټول نظام ټول سیستم کوشش کوي چې د محصل دپاره تر ټولو ښه فرصتونه برابر کړي او محصل په مالي لحاظ باندې تمویل کړي، په روحي لحاظ باندې. حتی که تاسو راځئ ډېر وخت محصلین راځي زړه یې تنګ او میاشت دوه یې تېر کړی ولا زړه مې تنګ دی. اروپا کې د دې لپاره خپل انټرنیشنل افیس ته ورسئ، هغوی سایکاټریستان لري، هغوی در سره مرسته کوي چې تاسو سایکاټریست ته ورسئ او خپل روحي مشکلات ورته ووایاست. نو محصل ته هر ډول مرسته لازم دغه موجوده ده، خو سړی باید بیداره وي. ما تقریبا د ټولو مرستونه چې موجودې وي استفاده کړې ده. نو سړی باید بیداره وي، بیا کولی شي چې د مرستونه د مختلفو امکاناتو نه استفاده وکړي. استاد مننه. یوه بله پوښتنه هم کولی شم وکړم، هغه دا ده چې بیا د تحصیلي دورو په اړه یو څه ووایه. کېدلی شي ځینې خلک په دې باندې ډېر نه پوهېږي، ځینې یو کلنې ماسټري دي، ځینې دوه کلنې ماسټري دي، د دکتورا د وخت په اړه باندې کېدلی شي ځینې کسانو ته که دا واضح شي دوی تصمیم ونیولی شي. کېدلی شي ځینې کسان ووایي چې څومره وخت مې په دې باندې لګېږي، څومره وخت مې هلته په زده کړو لګېږي، څومره وخت په خلاصۍ لګېږي. کېدلی شي دوی دې ته هم زړه ښه نه کړي چې درس ووایي، او که د وخت مشخص شي کېدلی شي دوی تصمیم ونیسي چې یاره دومره وخت کې زه کولی شم د آمادګۍ د دورې نه نیولې تر پایه پورې. لیسانس معمولا اروپا کې 3 کاله، ماسټري معمولا 2 کاله ده، پی ایچ ډي د 3 نه تر 3.5 کاله ده. داسې ځوانان بیا شته نو چې لیسانس هم په 6 کاله کې کوي، ماسټري هم ډکتورا هم په 6 کاله کې. خو دا په دې پورې اړه لري چې تاسو څومره وخت د خپلو زده کړو ته ورکوئ، څومره وخت میلې او ساعتیري شوق ته ورکوئ، څومره وخت انرژي په دې باندې مصرفوئ چې خپلو درسو ته په وخت باندې ورسېږئ، کورنۍ دندې ترسره کړئ، په وړو تحقیقي او تعلیمي او تحصیلي پروژو کې برخه واخلئ. دا ټول یعنې هغه معمول وخت 3 کاله او 2 کاله او 3.5 کاله ده چې لیسانس ماسټر
ډاکټر په ترتیب نور که تاسې خپل فول انرژي دې وخت دې کار ته ورکړئ په همدې وخت کې خلاصولی شئ او که ورنه کړئ بیا یو څه سخته ده چې د خلاصې خو یو شی ده که تاسو په سکالرشپ راځئ په سکالرشپونو کې معمولا چې ډېر ښه در سره وکړي د بیچلر او ماسټر دپاره یو سمستر درته تمدیدوي او د ډاکټرا دپاره یو کال تمدیدوي بیا د هغه نه وروسته فنډ هم خلاصېږي بیا یو څه نور هم پسې سخته کېږي نو کوشش وکړئ چې دلته راځئ دا د میلې ساتلي دپاره بیا ډېر وخت کې هر وخت یې کولی شئ چې کله کاري ساحې ته ولاړ شئ یا بل خو کوشش وکړئ چې ډېر وخت په درسو په دې باندې خپل فوکس جاري وساتئ. ځینو لیدونکو پوښتنې کړي دي چې که چېرې موږ مثلا په نورو لارو دلته اروپا ته لاړ راشو بیا وروسته دلته زده کړې وکړو درنو لیدونکو په دې باندې به بیا وروسته بیا بل خپرونه کې خبرې کوو یا هغه مهاجرین چې دلته پراته دي هغوی چې څنګه کولی شي زده کړې وکړي په دې به بیا بله خپرونه کې خبرې سره کوو. اوس مو یوازې دې ته ځانګړې کړې ده چې څنګه د افغانستان یو څوک کولی شي دلته زده کړې وکړي. استاده یوه پوښتنه دا هم کومه چې د آنلاین زده کړو او د مخامخ زده کړو ترمنځ د دې توپیر په اړه باندې خبرې سره وکړه یا کېدلی شي د هغې لګښت کم وي د دې ډېر وي یا د ارزښت په اړه باندې هم راسره ووایه. کېدلی شي ځینې کسان وس ونه لري چې مخامخ زده کړو ته راشي کېدلی شي آنلاین زده کړې وکړي. په دې اړه راته معلومات راکړئ کېدلی شي ځینې خلک تصمیم په دې هم ونیسي. بلکل په لینکه زده کړې چې دي هغه معمولا 100% کې په لیکه زده کړه په اروپا کې ډېرې کمې او هغه چې شته هم هغوی معمولا له هغه اعتبار څخه نه دي برخمنې له کومې چې د فزیکي موجودیت کې زده کړې دي ځکه زده کړو کې څوک چې بهر ته ځي په بورس باندې یوازې فورمولیټیانې نه زده کوي هلته د لیکچرونو ترمنځ ټولنیز ژوند زده کوي د اکاډمیک ژوند زده کوي تحصیلي ژوند زده کوي چې دا ټول په آنلاین کې نشته که نه آنلاین کې خو دغه زه تاسو سره ناست یم یو ساعت 2 ساعته یا به ټوله ورځ ناست دي بیا د هغو نه وروسته نور د دې هغه خپل عادي حالت ته چې کوم روزمره ژوند دي نو د ما به شدید سپارښتنه دا وي چې تر ممکن حده پورې آنلاین زده کړو څخه ډډه وکړئ کوشش وکړئ چې په فزیکي حضوري زده کړو حضوري ډول باندې زده کړې وکړئ آنلاین زده کړې داسې نه دي چې بې ګټې دي بې ګټې هېڅ کار هم نه ده دا اوس چې موږ تاسو غږیږي کېدای شي یو چا د دې خبرو نه ګټه اخیستې آنلاین دي مګر خبره په دې کې ده چې په ټوله نړۍ کې هغه کوم ولیو چې فزیکي او حضوري زده کړې لري هغه آنلاین زده کړې نه لري او اکثریت یې د اوسني پلټفورمونه چې زه ګورم آنلاین دا دغه دي دا اصلا دروغ دي اصلا موجود نه دي ماکس ورته وایي پخواني ثبت شوي ویډیوګانې هغه تا درولېږي وایي چې دغه لوله بیا یو څه وخت پاتې یو امتحان یعنې اکثره وخت دغسې فراډ هم پکې کېږي او یا مثلا یو بل شی ده چې لایف ایکسپیرینس ټو ډیګري ورته وایي ډېر خلک دي چې پیسې په دې مخ کوي چې کاري تجربه په ډیګري درته بدلوي ستا ځینې پرېتور سیاسي ډاکټران په افغانستان کې چې هغوی هم همدغه پی ایچ ډي کړې ده یو ډېر مشهور ده چې کله کله زه یادوم چې د فلاني پی ایچ ډي چیرې ده دا هم هماغه ماډل پی ایچ ډي کړي نو هغه هم فراډ هم غبن ده هغه اصلا د پیسو ته او بیا یو ډیګري ته لاره جوړول دي چې دا په اخلاقي لحاظ هم صحیح نه ده په تخنیکي لحاظ هم صحیح نه ده نو زه بیا هم وایم حضوري زده کړې او آنلاین زده کړې کاملا متفاوت ولیو لري په هر ځای د دنیا کې چې کار کوو او کار ساحې ته داخلېږي هغه ولیو چې آنلاین زده کړې حضوري زده کړې لري آنلاین یې نه لري. استاده خو اوس دغه کورونه کې خو تقریبا اروپا کې هم زده کړې آنلاین شوي دي نو د دې امکان به برابر نشي چې د دې نه هم افغانان استفاده وکړي ځکه چې یو ډول به ځان ورسره برابر احساس کړي و نه دغسې خو د ټولې نړۍ پاسپورټ هم اوس همدومره بې اعتباره شوی لکه د افغانستان پاسپورټ هېڅوک چېرته سفر نشي کولی خو دا خو یو مخصوص حالت ده که نه دا خو
ټوله نړۍ په دې باندې پوهېږي چې دا یو مخصوص حالت په ټوله نړۍ راغلی. خو تاسو باور وکړئ زه آنلاین لیکچر ورکوم که نه او همکارانو سره م آنلاین غږېږم، هیڅ هغه خوند یې نشته. تاسو ته معلومه ده په سایکولوژي لحاظ باندې دا ژبه چې ده په خپله 15 نه تر 8% اثر لري په کمیونیکیشن او ډېر اثر د جسچر ده که نه، دغه چې لاس ګورئ مخامخ ته هغه ته ګوري هغه تا ته ګوري د سترګو کانټکټ دا 90% دغه په همدې کې ده اثر. نو دغه اثر نشته په آنلاین کې، دا په حضوري کې موجود ده که نه. آنلاین کې خو لکه ماشین ته چې ګوري لکه یوټیوب کې یو شی ګوري. نو صحیح ده چې اوس دم ګړی په ټول اروپا کې ټول نړۍ کې دا کار آنلاین سوی ده. خو دا یو مخصوص حالت لکه مخکې چې مې وویل ټول نړۍ پاسپورټ هم اوس یو رنګه ده، هېڅ نه چلېږي ځکه څوک سفر نه شي کولی. استاد یوه پوښتنه بله کوم، هغه دا چې تاسې لوړو زده کړو وزارت کې هم کار وکړ، کانکور کمیټه کې هم کار وکړ. اوس یو کس دی پوهنتون د خوا نه اسناد ومنل شولو د لوړو زده کړو وزارت ته آیا تصدیق ته یا د پوهنتون ته یا د بهرنیو چارو وزارت ته کوم شی د تصدیق لپاره وړي که نه؟ آیا هغوی داسې یو شي ته ضرورت لري چې موافقه وکړي که یې ونه کړي؟ بالکل تاسو اسناد باید تایید شوي او د تاییدي پروسه دا ده چې اول د خپل تحصیلي موسسې باید تایید کړي. مثلا د کابل پوهنتون رانیسو، کابل پوهنتون اسناد باید د لوړو زده کړو وزارت تایید کړي. لوړو زده کړو وزارت اسناد باید بهرني چارو وزارت فکر کوم اوس یو ښه پروګرام ورته جوړ کړی دی، کوم شرکت باندې کوي چې لږ اسانه دي. یو څه اسناد خو کوي نه پوهېږم چې تحصیلي اسناد هم کوي که نه، خو باید د بهرنیو چارو وزارت لخوا تاسو اسناد تایید شوي. مننه استاد. یوه پوښتنه دلته یو ورور کړې ده، هغه وایي چې ډېر وخت پوهنتونونه 4 کاله وي خو هند کې 3 کاله دي. آیا د 3 کلونو نه وروسته ماسټرۍ ته کولی شي اپلای وکړي؟ نو په اروپا کې هم 3 کلن د بیچلر 4 کلن ډېر کم دي. اوس یو په افغانستان کې پاته ده، یو فکر کوم ایران کې ده، او دا کانکور هم یوازې افغانستان او ایران ځینې نورو هېوادو وړو کې پاته ده یا په اصطلاح چې متفاوت تحصیلي سیستم لري. نو اروپا کې هم 3 کلن دي، ټولې 3 کلن. هغه نه وروسته ماسټري کولی شي. د ای زید نوري په نامه باندې چا پوښتنه کړې ده، وایي سلام تاسو او استاد تنخوا ته، زه اوس له ماسټرۍ څخه فارغېږم نو غواړم دکتورا وکړم، آیا پروسه یې له ماسټرۍ او لیسانس سره توپیر لري؟ مطلقه توپیر لري. دکتورا خو اول تحصیل نه ده، دا څېړنیزه پروسه ده که نه. صحیح ده چې تحصیل ده خو لوړې زده کړې دي، خو یعنې هغه کورسونه چې بیچلر او ماسټر او دا سټرکچر وي هغه نه ده. د ډاکټورا په اړه باندې زه فکر کوم دا یو بل بحث ده چې 1 ساعت ته اضافه اړتیا لري چې په دې باندې کوم بل وخت بیا پرې خبرې وکړو، چې ځکه ډاکټورا دا کوم پروسه چې ما وویله د ماسټري د بیچلر دپاره معمولا ده، ډاکټورا دپاره نورې لارې چارې موجود دي. یعنې که داسې ووایم چې ډاکټورا دپاره بورس اخیستل تر بیچلر او ماسټر ډېر اسانه ده. تاسو او ښاغلي استاد ته سلامونه، خدای دې وکړي چې ښه وایي. پوښتنه لرم، په افغانستان کې چا پوهنتون خلاص کړی وي او دا کس اروپا کې خپله کورنۍ ولري چې تابعیت هم ولري او دغه کس مصارف هم په غاړه واخلي، څنګه دا کس کولی شي چې د نورو زده کړو لپاره اروپا ته راشي؟ وروره تاسو کورنۍ د تاسو زده کړو په راتګ کې د 1 روپۍ ګټه هم نشي کولی. اصلي خبره دا ده چې تاسو باید خپله هغه شرایط چې په اروپا په هر پوهنتون کې چې د زده کړو دپاره لازم دی هغه باید پوره کړئ. تاسو کورنۍ د 1 روپۍ ګټه هم نشي کولی او دا څوک چې وایم د
چې زه دې تحصیل ته راغواړم ډېر وخت دا د کوژدو والا دغسې کوي که نه چې زه دې بیا تحصیل ته راغواړم نه دا سړی تا یا دا مېرمن تا راغوښتی سي نه دا کوم امکان لري چې د پوهنتون ریکوایرمنټ پوره نه کړي کوم پوهنتون چې ته غواړې دی به یوازې کېدای سي مالي چېرته خط ورکړي چې زه دا مالي سپورټ وم خو مالي سپورټ بیا هم د پوهنتون ریکوایرمنټ یوازې مالي سپورټ نه ده مالي سپورټ یو وړه برخه ده اصلا باید تاسې د پوهنتون ریکوایرمنټ د ژبې ریکوایرمنټ هغه پوره کړي استاد ځینې کمنټونو ته به راشو کېدلی شي ځینې دوستانو ځینې پوښتنې کړي وي که څه هم د وخته ما ټولې راونه شوی اخیستی اوس به راځو یو څه به ولولو کوم خوښوي خلیل الله وفا خدرخیل صاحب سلامونه کړي دي تنها صاحب ته ځانګړي سلامونه کړي دي وایي افغان ټپس محترمو چلوونکو ته زما د خوښو علیک چلوونکو ته سلامونه استاد تنها ته سلامونه او زبون سلامونه تاسو ټولو ته تاسو ښاغلي دا پوښتنه خو تر ډېره پورې حل شوه ځینې پوښتنې کېدلی شي استاده تاسو ځواب کړي وي لنډو باندې ورته ویلی شي چې یا هم ځواب کړي یا یې لنډ بیا معلومات ورته سلامونه او احترام استاد تنها او د سټوډیو چلوونکو ته خدای دې وکړي چې جوړ یاستئ کور مو ودان چې دا خپلو خلکو ته چوپړ کوئ او دوی ته د ښې راتلونکي غم د سره دی استاد څومره چې زه ستاسو فیسبوک کې تعقیبوم او ډېر وخت مو دغه غږ په د طنز په بڼه باندې کړی دی او په کنځلو هم کړی دی په غوسه هم کړی دی تر اوسه پورې دغسې شوي دي چې ځینو خلکو ویلي وو چې ډېره ښه غوسه دې کړې وه او ما ته یې په درد وخوړل ما زده کړې بشپړې کړې او ومې کړې پیل مې کړې داسې څوک شته هم مسلمانه داسې څوک څه معنی څو کسان د څو سیمو نه غواړم نومونه یې واخلم ځینو یې مثلا پخوا له د موږ نړیوالو دوستانو سره کار کول بیا دا خبرې چې ما کړې وې بیا اوله غوسه سوی وله بیا وروسته مسیج راوکړو چې ولا ما رښتیا هم پام شو چې دا زه چې څه کوم دا خو صحیح ده پیسې یوازې پیدا کوم نو ما یو وخت لیکلي وو چې ځینې خلک دومره غریب دي چې یوازې پیسې لري نو بیا هغه سړی ولاړ تحصیل یې وکړو بېرته راغی بیا ولاړ پسې مستري وکړه نو دا ما د ده اړیکې پنځه شپږ کاله وسوې خو داسې ده چې زه چې که خوشکه کوم څه تند او ترخه وایم والله دې دپاره یې وایم چې تاسې د غیرت رګ راویښتي ځکه په اسانه په زاریو نه راویښېږي یو د خدای بندګانو زه والله کورنۍ غړو ملګرو ټولو ته دغسې خوشکې کوم او ملګري یم چې ځینو زه تحصیل ته هڅوم دغسې ورته کېدای شي دا ما بڼه بدله یا داسې ده چې د اندړو دغسې یو سایکولوژي ده چې باید خشکې او تندې او ترخې وکړي خو دوی وایي یوازې د سلیمان خېلو سره به وي د ټولو سره خو یې مه کوه سلیمان خېل خو مسلمانه دی خدای هغه خو اوس هم له موږ پټ ګرځي سلیمان خېل سړیه وایي زه د طب پوهنځۍ محصل یم استاد څنګه کولی شم په ډېرو کمو امکاناتو هلته تخصص وکړم تفصیلي معلومات راکړئ مننه زه باید شرایط پوره کړم کوم شرایط پوره کړم هېواد مناسب دی او که په غیر قانوني ډول درشم کولی شم او نور اړوند معلومات د غیر قانوني ډول به وروسته بیا په نورو خپرونو کې خبرې سره کوو اوس په د دې بیا په نورو خپرونو کې کوو پوښتنه چې شوه نظیر صاحب ما طب لوستی دی څنګه کولی شم په کمو امکاناتو هلته تخصص وکړم تفصیلي معلومات راکړئ زه باید کوم شرایط پوره کړم هلته یعنې چېرته دا خو ډېره عمومي پوښتنه کوي فکر کوه افغانستان دی فکر کوم استاده نه هلته دی وایي چې ما هلته کړي خو غواړم هلته تخصص وکړم هلته یعنې آلمان کې زه فکر کوم چې موږ د اروپا په کچه باندې دا پروګرام همداسې کړی و چې د اروپا کې د زده کړو په اړه باندې و کېدلی شي
دا خبره وي او دویم حل د دې مطلب افغانستان وي ځکه کېدلی شي چې نور هیوادونو کې وای یو څه معلومات وي درلودی او بیا به کولای شوی خپل هم بورس پیدا کړي. زه به ورته د تخصص دپاره ملګرې ته باید یو څه ژبه زده کړي. زه بیا هم لکه مخکې په ډول درته وایم د ما والا ژبه ښه ده ګزاره کوي، په ګزارایي انګریزي باندې نه کړي. یو که آلمان ته راځي باید آلماني دې ورسره زده وي ځکه تا د ناروغ په سر دروي او تا باید آلماني زده او بله دا چې تاسو اول خو مهمه دا ده چې تاسو دلته کوم روغتون سره کوم پوهنتون سره چې هغه تدریسي روغتون ولري اړیکه لرئ که نه لرئ اول دغه اړیکه جوړ هغه روغتون کې کوم مشر کوم پروفیسر کوم شیف دا خو ټول آنلاین د روغتون ویبپاڼې ته چې ورسئ ټول کولی شي دوی ګوري هغو ته باید ایمیل ولیکئ او ورته ووایاست چې زه دغسې کس یم او زه غواړم تخصص وکړم. تاسو په خپل برخه کې په خپل انسټیټیوټ کې په خپل روغتون کې تاسې داسې امکان لرئ چې ماته د دې راتګ زمینه برابره کړي. اکثره وختونه دا شفاخانې او دغسې طبي څېړنیز مرکزونه زښته ډېرې پیسې لري. هغوی په خپله لاره چاره درته ښیي چې ته دا کار وکړه او موږ تا کولی شو. راغلي دي ځینې دوستان یاران راغلي دي خو د ژبې مسله باید حل وي، یا باید فوق العاده انګریزي زده وي او یا باید حداقل B2 پورې آلماني زده وي. او په دې که د نظیر صاحب خوښه وي بیا به یو بله ورځ پرې بحث وکړو چې څنګه کولی شي د کار نه یوازې تحصیل دپاره د کار دپاره خلک راسي که نه، یعنې دا تخصص هم یو ډول کار ده او دوی دپاره یو بیل پروسه ده. آلمان او نور اروپایي هیوادونه لکه د کاناډا سکیلډ امیګریشن چې ورته وایي که نه، چې که تاسې متخصصین یاست دوی ته متخصصین ته اړتیا لري په مختلفو برخو کې تاسې کولی شئ دلته راسئ. حتی یعنې ضرور نه ده چې تاسې طبي متخصص اوسئ یا فزیک متخصص، یعنې که تاسو مثلا یو ډېر ښه د موټر یو ډېر ښه مستري اوسئ او ژبه مو زده وي هم کولی شئ راسئ. نو خصوصا هغه تخصصي هغه دندې چې دلته ډېرې کمې دي، مثال په توګه دلته د لارۍ چلوونکی ډېر کم دی او ډېر شدید اړتیا ده خو نسته خلک. او که تاسې ښه ډریور یاست د لارۍ او کم ژبه زده یې هم کولی شئ نو هغه بیا نور امکانات چې په هغو به کوم بل وخت بیا بانډار سره وکړو. استاد یوه پوښتنه راغلې د ترانسکریپټ د نمرو فیصدي څومره رول لري او څومره باید وي؟ په بورس اخیستلو کې او د پوهنتون په اډمیشن کې ډېر زیات رول لري. دا چې څومره باید وي دا یو پوهنتون تر بل پوهنتون پورې، یوه رشته تر بلې رشتې پورې، یو هیواد تر بل هیواد پورې فرق لري. خو هغه معمول اوسط 15% یعنې معمول ده چې باید حد اقل ولري. مننه استاد. سلام تاسو ټولو ته. زه اوس مهال ایران کې د ماسټرۍ برحاله محصل یم او دا مې وروستی سمستر دی. آیا اروپایي هیوادونو کې مجدد یعنې دوهمه ماسټرۍ اجازه شته که نه؟ که اجازه وي په کومو شرایطو؟ دلته واضح کړې نه ده چې په همدې برخه کې که مجدد خو داسې معنا لکه بېرته په همدې برخه کې نو کېدلی شي ځواب ورته ورکړئ. که مجدد فکر کوم مجدد ښه استاد. د مجردي دا پوښتنې خو د جاوید امرخیل صاحب سره دي په تماس کې چې که مجدد غواړي چې زه خبر وي. مجدد غواړي استاد او ماسټري کړې ده غواړي بیا ماسټري وکړي که پی ایچ ډي غواړي وکړي. او استاد اورم استاد. ما فکر کوم چې ما هم د پوښتنه سمه ونه شوه اخیسته خو فکر کوم چې دوهمه ماسټري فکر وکړئ چې په بله برخه کې کوي. دا مې یوه پوښتنه کېدلی شي یوه ماسټري مې په یوه برخه کې کړې بله په بله کې کوم او دا امکان لري چې بېرته په همدې برخه کې دویمه ماسټري واخلي.
دا امکان لري خو ګټه باندې زه نه پوهېږم. زه ډېر وخت وینم چې خلک 2 3 ماسټریانې کوي خو ګټه باندې زه نه پوهېږم ځکه دی هغه وخت چې په ماسټري لګوي ولې په ډاکټورا نه لګوي. خو په هر حال دا د خپل نظر ده وکولی شي چې ماسټري وکړي خو دې پورې اړه لري که ډېره تخنیکي برخه وي په هغو کې بیا داسې زر نه سي کولی چې بلې برخې ته واوړي که نه. دی په کومه برخه کې ولیکلي چې ماسټري کوم په ایران کې برخه یې نه ده لیکلې استاد. په ایران کې معمولا د ایران اسناد یعنې دلته معتبر دي یعنې د اعتبار وړ دي. دی که په هغه ماسټري باندې کولی شي چې ډاکټورا هم وکړي یعنې ضرور نه دی په ماسټري. استاد د دغه لینک په اړه باندې په دې کې محصلین څه کولی شي د آلمان لپاره دغه د .de نو دا د آلمان د اکاډمیکو همکاریو د اتحادیې ویبپاڼه ده. دلته دوی کولی شي چې د آلمان په ټولو کارونو کې په ټولو برخو کې د آلمان دولت په مصرف باندې بورسونه پیدا کړي. انګریزي ژبه یې شته. د افغانستان دپاره مخصوص بورسونه اوس ډېر مثلا په آی ټي کې شته، په اقتصاد کې شته، خو په ټولو کې شته. خو ځینې مخصوص بورسونه هم وي. دوی هلته کولی شي کنټري پروفایل ته یې ورسي، هلته پکې وګوري د خپلې خوښې بورسونه، د خپلې خوښې ښار او د خپلې خوښې رشته پکې پیدا کړي. دا ما هم دغه بورسونو نه استفاده کړې ده او دلته آلمان ته راغلی یم. دا ډېر شفاف دي، ډېر یعنې هغه پروسه یې ډېره شفافه ده چې هېڅ د تشویش اړتیا نشته چې څوک دې تشویش وکړي چې ما برخه وخوړه. استاد فکر کوم ډېرې پوښتنې پاتې شوې خو ډېر وخت هم تاسو ونیو او هیله لرو چې تخنیکي همکاران موږ سره دا مرسته وکړي چې دغه ویبنار چې دی پوښتنې ټول کړي بیا یې خپور کړي او کېدلی شي ډېر دوستان ګټه ترې واخلي. او استاد بل داسې څه پاتې دي چې د یوه محصل دپاره په ګټه کې وي وکولی شي زده کړه پرې وکړي، وکولی شي راشي پرې که څه هم ډېر معلومات هم ورکړل، کېدلی شي داسې یوه پوښتنه مو ځواب مو په ذهن کې وه، تشریح مو په ذهن کې پاتې وي. تشریح مې په ذهن کې پاته نه ده، خو یو هیله مې او یو غوښتنه مې په ذهن کې پاته ده. هغه دا ده چې لطفا خپلو وړتیاو باندې باور ولري، نه په خپلو کانټاکټونو باندې زه فلانی پېژنم زه فلانی پېژنم. تر ټولو دمخه ځان وپېژنه. چې ځان دې وپېژنده د هر سخت کار جوګه کېدای شي. نو اکثره وخت د ځان باندې نه باور باعث د دې کېږي چې تاسو ډېر زیات چانسونه لاسه ورکړئ او د سکالرشپ یو غټ چانس ده په ژوند کې چې که په ځان باندې باور نه ولرئ سکالرشپ یا تحصیلي بورس یا کریر نه شئ جوړولی. نو زه همیشه دغه ټول دوستان ته وایم چې په ځان باور ولرئ او نه په هغه اړیکو چې تاسې د خلکو سره نو انشاءالله مشکل به حل. مننه استاد چې وخت مو راکړ. د ټولو درنو لیدونکو نه زیاته مننه چې تر اوسه راسره پاتې شول. د تخنیکي همکار نه مننه، انجینر سباشیر نه چې مرسته یې راسره وکړه د ځینو پوښتنو په تشریح کې، د سټوډیو په جوړولو کې، د اړیکو په جوړولو کې. نو استاد ډېره مننه. خدای دې وکړي چې دا ستاسې د معلومات چې دي د ډېرو هېوادوالو دپاره په درد وخوري، ډېر هېوادوال وکولی شي یو وخت کې دغسې څوک ولرو چې یو وخت کې ورسره مخ شو ووایي چې استاده دغه خپرونه نه وروسته ما تصمیم ونیو چې زه انګلیسي ژبه زده کړم. پېژنم چې هغه بورسونه چې ما شیر کړي یا ما یو څه خبره تنده ترخه کړي هغوی کې دوی تاثیر تللي، نو دغه ویبنار هم که وشي دا به نور لا غوړي په غوړو شي. خدای وکړي چې ډېرو خلکو استفاده وکړي. انشاءالله وروسته به هم هڅه وکړو چې په لیکه یې کړو. ځینو دوستان کې بیا پوښتنه لري کېدلی شي استاده که اجازه وي تاسې نه به یې وکړي. ولې خو دلته خپله ژوند زندګي نو خو اوس هم د مرستې دپاره راغلی استاد نو اوس هم د مرستې دپاره راغلی، هغه وخت هم مرسته وکړي. خو استاد لکه څنګه چې یادونه وکړه په دومره یې مه په تکلیفه وایي چې ووایي چې دا فورم هم راته ډاک کړئ، دا هم راته وکړئ، تماس هم راسره ونیسئ. کېدلی شي د لینکونو په برخه کې درسره مرسته وکړي، کېدلی شي د بورس اعلان په وخت کې مرسته درسره وکړلی شي، کېدلی شي ځینې نور ګټور معلومات در کړي خو په عمومي یې درسره شریک کړي.
مننه. وایي چې د ایکس وای زد انګریزي کورس مو ویلی کېږي که نه کېږي؟ نه وروره نه کېږي. آیلټس ټافل به ورکوي خلاص. دا پوښتنه نو بیا هم مننه. او زه فکر کوم چې تر یو حده پورې ما چې کومې پوښتنې درلودې هغه مو وکړې. مننه، ډېره زیاته مننه استاد. ودان خیر او د ملګرو نه چې په لیک او داسې ژوند ښه وخت استاد. ټولو درنو لیدونکو بیا هم مننه. زموږ نورې خپرونې به د زده کړو په اړه باندې، دلته د کار په اړه باندې وي او راسره اوسئ به. خدای په امان. سلام. ښه وخت. مننه.